او یا ژرنده دا د دې شروع او ابتدا چې کومه ده دا هم په افغاني خاوره باندې شوې ده دغه پښتونخوا باندې شوې ده د هغې وجه دا چې لاندې خلک چې هغوی کمه غله خوړه کم یا وریجې نو هغه همدغسې شي پخې شو کې وړوي نه یا دالونه یا نور څیزونه دلته کې زمونږ خوراک غنم وو او دلته کاڼې هم وو بیا د میچنې د پل یا د ګرینډینګ مل دا کاڼې چې کم دی دا ډېر زیات پیداویږي یا کېږي زمونږ د افغاني خاوره کې بیا د اوبو د ژرندې خبره ده چې زمونږ سره کم دریابونه په داسې جغرافیایي په داسې تنګو ځایونو کې بهیږي را بهیږي نهرونه چې صرف مونږ ژرندې جوړولی شي د اوبو واټر مل چې خبره دغه څیزونه نور څیزونه بیا د غني خان اگر چې په دغه کې په لغتونو کې ورته انډین ویل وایي ارټ چې ورته وایي خو د غني خان دا کلکه پخه عقیده وه چې دا ارټ ایجاد چې دی دا زمونږ په للمو کې شوی دی نو هغه سره څه جوازونه څه قانون ډېرې نورې داسې خبرې خو مونږ ته ریکارډ نه کړی شوې نو دا د غني خان چې وایي د شیخ ملي دغه وخت کې په یورپ کې ډارک ایجز وو یعنی د یورپ دا تاریخ چې دی د غرب دا ډارک ایجز دي د تیرې وختونه بیا میډل ایجز دي منځني وختونه بیا رنسان ده رنسان د نشاط ثانیه اثر دوباره ژوند چې لا تر اوسه پورې اثر د انډسټریل ریولوشنز او صنعتي انقلابونه او دا نور انقلاب بیا وروسته راغلل نو دغه وخت کې په یورپ کې ډارک ایجز وو په دغه وخت کې د تیرې دورونه وو چې په کم دور کې شیخ ملي دي یا پښتنو د تهذیب او تمدن او د ادب او د سندرې او د فن په هکله یا د ژوند په هکله دا ان کې چې موږ په دومره رڼا کې وو نو موږ د قدرت موږ د رڼا نه ورو په تیرو په طرف لاړو د رڼا په طرف لاړو نو د قدرت هو اوس بیا خیره سره رڼا د رڼا علامې راښکاره دي او راغلی دا را بشي او بیا به یو ځلې هغه تیر شان او شوکت ترلاسه کړو امید ډاکټر صاحب تاسو ډېر کتابونه چاپ کړي ډېر سیمینارونه ډېر غونډې م جوړې کړي دي په اوسني افغاني ادب کې یو لویه ستونزه یو لوی مشکل چې موږ او تاسو ته د ابتدا د شروع نه تر اوسه پورې پاتې دی ته د یو ادیب او د ادبیاتو د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو ته دا پوښتنه موږ هغه کوو درنه کوو چې یوه مسله زموږ په نظم کې هم شته او په نثر کې هم شته چې موږ تقریبا سړی داسې ورته ویلی شي چې زموږ او ستاسو ډېر شاعران چې ښه بااستعداده شاعران دي او ډېر لیکوالان چې ښه بااستعداده لیکوالان دي دو په اصطلاح باندې اکثره چې ته ورته وګورې دا زاړه جوار او غنم نه دي دا بیرته په ژرنده می دی او دلته مسله دا ده چې زه فکر کوم په افغاني ادب کې موږ یو نیمګړتیا لرو او هغه نیمګړتیا زموږ د ټولنې د کلتوري خصوصیاتو سره داسې مخ ته راغلې نیمګړتیا دا ده چې موږ په شعر باندې چې نقد کوو شاعر داسې فکر کوي چې دا په ما باندې نقد کوي په داستان یا لیکنه باندې چې نقد کوو لیکوال داسې فکر کوي چې دا په ما باندې نقد کوي دغې مسلې دغه زموږ ادبي پرمختګ کې لوی مشکل پیدا کړی دی په دغه رابطه باندې که تاسو او دا یو تاوان او دا نقصان شوی دی او ډېر زیات شوی دی او ډېر کیږي په دې هکله د دې دا مطلب نه دی چې ادبي شاهکارونه نه تخلیق کیږي ادبي شاهکارونه هم تخلیق کیږي او ژبه هم په مخه ځي وده کوي خو موږ چې بیا کله د معیار خبره کوو یا دا وي د نوي شاعرانو د ځوانانو شاعرانو یا د عصر د شاعرانو د پالنې د هغوی د فکري پرورش او د دې خبره کوو نو دا نقد چې کوم دی په انګریزي کې چې ورته کرټیسزم وایي عربي کې ورته شاید تنقید وایي نو موږ ورته نقد وایو یا نقد دا دیم نقد که نه ځکه چې د تنقید یا د نقد یو معنی دا هم ده چې دا
شګې یا څه شی راوالی په غلبیل کې او دا چڼی که نه نو په غلبیل کې چې چڼی نو هغه کاڼي ګټې ته بره پاتې شي او اصل شی لاندې راشي هغه سیز صفا شي نو دا یو سیز نقدول دی که نه نو دغه د غلبیل نه ویستلو عمل چې دی دا د نقد عمل دی نو دا مونږ دا په یو ټولنه کې نه یوازې په ادبیاتو کې خو تعمیري مثبت پازیټیو که نه او په ښه نیت باندې دا نقد او تنقیدي رای او دا تجزیه دا وړاندې کول په دې ډېر زیات ضروري دي چې که داسې نه وي اوس زه به دا خبره وکړم چې ما یو جامې اخیستې دي د خپلې ټولنې په مطابق باندې که نه او زما یو لستوڼی اوږد دی او بل مې لنډ دی او زما پام نه روان یم ته رالې ته ما ته وایي چې هلکه دا جامې څنګه ګنډلې دي تا خو یو لستوڼی اوږد دی بل دې لنډ دی نو زما به ورته پام شي نو بیا دا خلک ګورې داسې کوي چې دواړه لستوڼي یو برابر وي نو تا ما ته یو نقد زما په جامو وکړو نو زه ما ته فایده واخیسته ده چې بیا ګنډونکي ته ورځمه درځي زه به ورته یم چې ما ته دا دواړه لستوڼي یو همره جوړ کړه هغسې بد ښکاري او اصلي سلیقه هم دا ده دغسې د شعر و ادب خبره هم ده نو په شعر کې ټیک دی په خیال باندې موږ وایو چې نقد روا نه دی خو بیا د شعر جوړښت دی بیا د هغې مضمون هم دی بیا د هغې د معیار د فکري او د تخیل چې کم لوړوالی دی په هغې باندې هم که چېرې نقد نه وي دغه تنقیدي جایزه نه وي نو بیا دا د خپلو خامیو نه خبرېږي دا لیکونکی چې دغسې علمي موضوعات هم دی په یو علمي موضوع باندې که هغه لیک کړی دی په هغې کې هغه نه تېروتنې شوي دي نو دا زما فرض جوړېږي چې زه په مخلصانه ډول باندې مثبته طریقه باندې هغه ته هغه تېروتنې په ګوته کم یو خو دا شی دی نو نقد د دې دپاره هم ضروري دی بیا دا جانچ او دا جاج اخیستل چې دا ادب چې کم دی د کمې درجې دی د کم معیار دی نو دغه که مونږ وایو چې مونږ د نړیوالو عالمي ادبیاتو هغه سطحې ته ورسېږو دومره ترقي دې وکړو چې دنیا دې په دې مجبوره شي چې د پښتو کې یا د افغاني ادب کې لیکلي شیان دې راواخلي په خپلو ژبو دې هغوی وژباړي یا د ترجمه کې دې دپاره چې د معیار پای کې یو څه څیز دی نو دې دپاره ضروري چې زمونږ په ټولنه کې په دا چې کم شعور دی تنقیدي دا مونږ عام کو دغه چې کم یو تحریک پیدا کو تنقیدي په دې خلکو کې چې لکه دا اوس خو جوړې دي ټولنې ادبي ټولنې دي هغې کې یو شاعر یا افسانه ولیکي یا نظم هغه تنقیدي ټولنې ته وړاندې کړي هغوی ورباندې خپله تنقیدي رایه ورکړي د هغې په رڼا کې نو د ده شعوري او لاشعوري دا تربیت کېږي چې اصل معیاري لیک څه دی او غیر معیاري لیک څه دی په لیک کې څه محاسن دي څه پکې ښه څیزونه دي څه پکې ښکلي څیزونه دي او کم څیزونه چې څنګه ما وویل د ابلاغ ته نقصان رسوي کم څیزونه چې کم دی ادبي ژبه نه ده کم څیزونه په دې انداز کې راتلی نه شي سوچوالی نه لري نو دا نقد چې دی دا په ادب کې په ژبه کې خو ډېر ضروري دی او د دې اصطلاح هم ده خو دا نقد په ژوند په هر اړخ کې دا په هر اړخ کې باید چې موږ په کار راولو که موږ دغه تنقیدي جایزه وانخلو دا تحلیلونه کوو نو زموږ لارې به کږي زموږ د کوټو ګوټونه به کاږئ زمونږ آبادی چې دي هغه به په خپل ځکه دا خلک نه پوهېږي دا خو مشترک په یو ټولنه کې د ټولو خلکو عقل او فکر یو ځای ته چې راشي نو هغه ټولنیز فکر احساس ته جوړ شي نو بیا یو معیار جوړېږي یو سټینډرډ جوړېږي نو دغه معیار او دغه سټینډرډ دپاره ضروري ده چې په یو ټولنه کې په هر ځای کې دغه تنقیدي شعور په عامه ټولنه کې عام وي غلط ته غلط او صحیح ته صحیح هم ویل پکار دي خو دا ستا خبر ته به زه راشم چې پیرایه بدله پکار ده د پښتنو یو ډېر غټ دور د افغانانو یو ډېر غټ دور د ځانځانۍ دور تېر دی باغه ځانځانۍ